سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته یو ویب سایټ معرفي کوم چې په اسانه او ساده ټاسکونو تاسو ته پیسې درکوي چې دغه بالکل فری او وړیا ده او کولی شئ په فری او وړیا ډول د دې څخه پیسې وګټئ او هغه خپل باینانس ټرست والټ یا بل هر یو کریپټو والټ او صرافي ته راکړئ. ویډیو ما سره تر پای وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ ویډیو در سره لایک کړئ. دغه ډول یو ویب سایټ لرو، لینک مې تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی. کله چې هغه راوځي لومړی به دې کې ځان ته اکاونټ جوړوئ. دوستانو اکاونټ جوړولو لپاره دلته به د ساین اپ په بټنه کلیک واخلئ. دلته به چې کله مو په دې کلیک واخیسته خپل ګوګل د لارې هم ساین اپ کولی شئ، خپل د ایمیل د لارې هم. ایمیل د لارې زه وایم بهتره دلته به راشئ، خپل ایمیل به ولیکئ، دلته به خپل کوډ ولیکئ، دا ټکی به آن کړئ، ساین اپ به وهئ. ممکن له دې وروسته ستاسو ایمیل ته یو ویریفیکیشن کوډ راسي، هغه هم همدې برخه کې پیسټ کړئ، یو برخه بیا خپله درکوئ. اکاونټ مو جوړیږي. دا چې ما اکاونټ له مخکې جوړ کړی نو خپل اکاونټ ته لاګین کېږم، په ساین ان باندې کلیک اخلم. ښه نو ملګرو زه خپل اکاونټ ته لاګین سم. دغه ډول د اکاونټ صفحه ده. صحیح ده. دکې اوس څنګه پیسې ګټلی شو، څه طریقه ده. د کار لپاره به تاسو دوستانو راشئ، په دغه برخه به کلیک کړئ، دا د کارټون غوندې په دې چې کلیک کړئ د دې عمومي صفحه راځي. دې کې تاسو کولی شئ په مختلفو لارو پوینټ جمع کړئ، پوینټ هم ډالرو ته بدل کړئ. لومړی براوزینګ برخه ده، آفر ده، سروې ده، ټاسک ده. له دغو برخو موږ کولی شو کوین وګټو هره ورځ په اسانه طریقه. لومړی د براوزینګ په برخه باندې کلیک کوم دوستانو. په دې چې مو کلیک کړه دوستانو دلته ګورئ د بعضې اعلانات لري چې په هر اعلان باندې تاسو ته دلته لیکي دومره دومره پوینټ تاسو ته درکو، په دې دومره، په دې دومره. دا اعلانات هم ډیلی دي دوستانو، ډیلی تازه کیږي. نن ورځ تقریبا 18 ایډز موجود دي، یعنې موږ کولی شو 18 اعلان وګورو او د دې هر یو اعلان پیسې واخلو. اعلان یې څنګه کیږي دلته ګورئ 10 ثانیې هر اعلان ټایم نیسي، بعضې 15. څنګه کتل کیږي په دې اعلان زه کلیک کوم. کلیک چې مو کوو دلته یو بله براوزر صفحه راځي، دلته به اوس په دغه برخه بیرته کلیک کړو. دا ګورئ نو 10 ثانیې به دې ته انتظار کوو تر څو دا څنګه شي، هغه 10 ثانیې تمام چې بیرته دې صفحې ته راځو. دلته به موږ ته کلیم راکړي، نو فکر کوم 10 ثانیې به تمامي. نور دوستانو 10 ثانیې تمامې سوې او 2.1 کوین زما بیلنس ته اضافه شو. لاندې بل ټاسک ده، ټول په همدې صورت دي دوستانو. په ټاسک به کلیک کوئ، هر ټاسک تاسو بلې صفحې ته وړي، هغه صفحې کې تاسو باید 10 ثانیې واوسئ. 10 ثانیې وروسته به بیرته راځئ همدې اصلي صفحې ته. مثال دا یو بل ټاسک ده، دا هم په همدې طریقه کېږي، دا نور هم په همدې طریقه کېږي. مثال په دې ټاسک کې ما کلیک کړ، دلته اوس ماته بله صفحه راځي. نو دغه صفحه کې زه باید یو 10 ثانیې واوسم. هغه ګورئ دا خط په دې خوا روان ده، چې دا کله د اخر ته راورسېږي نو هغه کوین هلته موږ ته راکوي. زه په تمه کېږم، دا ګورئ دا روان ده، اوس اخر ته رسېږي او دغه 10 ثانیې پوره کېږي. نو دغه دې 10 ثانیې د دې څنګه دي تکمیل شوې دوستانو. نو اوس له دې صفحې بیرته وځم، راځم دې ته. ته به اوس ماته څنګه دا ګورئ 1.3 کوین بیا اضافه شو. په همدې ډول بیا ټول ټاسکونه تکمیلوي او ډیلی دا ټاسکونه نوي نوي راځي، هره ورځ یې تکمیلوی شئ. ښه دی، لومړنۍ برخه راځم دومې برخې ته. د افر ده، افر کې به درته وښیم چې په کومه طریقه پیسې ګټی شي. دلته دی مختلف ګیمونه لري دوستانو په افر کې. دا ګورئ هر یو ګیم باندې مختلف کوینونه لري. مثال دا یو ګیم چې ده 9500 کوینه لري، دا 14000 مختلف. مثال زه راځم په دا 14000 والا باندې کلیک کوم. دلته ګورئ څه وایي چې دغه ګیم وایي ډاونلوډ کړئ، پلی کوئ. کله چې تاسو 10م لیول ته 220 کوین درکو، 50 ته مو رسو، 40 درکو، 40 سلام ته مو رسو 240. نو دې کار لپاره به دلته په سټارټ افر باندې کلیک اخلئ. تاسو دلته بلې صفحې ته راوړي، دا ګیم به ډاونلوډ کړئ او هر ځل چې مو ګیم کوو نو د ویب سایټ نه به پې پلی وهئ او هلته وځئ. نو دلته تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي، تمه کېږئ به اوس تاسو ته د ډاونلوډ آپشن درکوي، مستقیما پلی سټور ته بیایي. نو ګورئ پلی سټور آپشن یې موږ ته راکړ. نو دا به څنګه کوئ، تاسو له پلی سټوره به دا را ډاونلوډوئ دا ګیم یې. نو چې کله مو را ډاونلوډ کړو دوستانو همدې ځای نه به مستقیم پلی کوئ. چې پلی مو که ګیم به کوئ او دغه شرایط چې تاسو مخې ته وړئ نو تاسو ته کوین اضافه کېږي اکاونټ ته. کوین هم دوستانو دلته هر 4 ساعتو کې ممکن تاسو ته جمع سي. دا ګورئ دی لیکلي او دغه باید تاسو ته یو میاشت ټایم لري چې دا ټاسک تکمیل کړئ. نو وخت یې هم ښه زیات ده. نو دا د افرونو برخه وه چې افرونه په دې ډول دي. بیا افرونه مختلفه دي، اسانه هم شته. مثال دا یو ګورئ 5 کوین دي، پې خو کار یې اسانه ده. مثال که زه پې کلیک کړم 2 منټه کار ده، زه یې افر نه لیدنه وکوئ. نو مختلف افرونه لري، ځینې بیا په زموږ په هېواد کې اویلیبل نه دي لکه دې غوندې افرونه هم په خپله تکمیل کوي. ما خو 1.5 طریقه خو د سروې برخه لري. سروې زیاتره دوستانو افغانستان کې کار نه کوي، خو دلته شته ده، ځینې شته، تاسو کولی شئ دا هم تکمیل کړئ.
سرویګانې مختلفې دوستانو صحیح ده. دا اوس ګورئ یوزرو تکمیل کړي دي، دونه کوینې ورکړي. دغه سرویګانې دي، تاسو کولی شئ په سرویګانو یې کلیک کړئ او که په سرویګانو یې پوهېږئ سرویګانې هم تکمیل کړئ، کوینې واخلئ. بل هم د ټاسکو برخه هم لري دوستانو چې مختلفه ټاسکونه پکې راځي. مثلا دا یو ګورئ دا خلکو ایښي دي. مثال دا وایي چې زما پر لینک دغه سایټ ته داخل شه، ثبت نام وکړو ته 100 کوین درکو. دا بل وایي چې دغه اپ یې د فکر کوم دا ډاونلوډ کړه 15 کوین درکو. دا هم کوم ویب سایټ یې ایښی دی کې ثبت نام وکړو 15 کوین. دا وایي چې ټویټر فالو کوي، موږ دغه ته څنګه د 100 کوین درکو. دا اوس څنګه کېږي، مثلا د ټویټر فالو والا باندې کلیک کوم، یو نیم په دې کې پوره یې ځای پکې نه وي. مثال دا ګورئ 100% پوره شوی، تاسو به داسې یو پسې ګرځئ چې هغه کې یو څه ځای پاتې وي. نو تقریبا دا لاندو کې ځای شته، دا ګورئ دا یو 15% پوره شوی. نو دا یو وایي چې ساین اپ وکوئ ګوګل ته وغیره وغیره. دا یو وایي چې ویب سایټ نه وزټ کوئ او همداشان رجسټر وکړئ. زه مثال په دې کلیک کوم، دا به وګورو موږ ته به واز شي او که واز نه شي. نو ځینې مختلف ټاسکونه لري، خو د ټاسکونو د تکمیل طریقه دا ده چې تاسو کله په یو ټاسک کلیک وکړو دوستانو، نو هغه تاسو ته واز شو، تاسو به ټاسک ته ور داخل شئ، هلته بیا تاسو ته لیکلی شي مثال دغه کار وکړو، سکرین شاټ واخله موږ ته اپلوډ کړه، همالته د اپلوډ برخه هم درکوي، اپلوډ به یې کوي او تاسو ته دا کوین څنګه دي تر 40 ساعتونو پورې راځي. نو دغه د ټاسک برخه وه، په دا ټولو کې تاسو ته کوین درکوي او په دې کې نور خاص څه نشته دوستانو. دغه هم د ملګرو دعوت، د ملګرو په دعوت هم کمیشن درته راځي. خو زیاتره ټوکن چې تاسو په ورځني ډول ټولولی شئ هغه د براوزینګ برخه کې دي چې کولی شئ دلته په هرو څو ثانیو کې یو ټاسک تکمیل کړئ او کوین یې واخلئ. نو دغه د کوین ټولولو طریقو، کوین مو هم دغلته درته جامېږي دوستانو. زما اوس 350 دي. ښه دی له دې څخه اوس راځو چې دې نه وډرا څنګه کېږي، پیسې څه ته ویستلی شو. زه په داشبورډ برخه کلیک کوم، نو دلته زما بیلنس ده، په کش آوټ باندې کلیک اخلم دوستانو. کش آوټ مې کلیک کړل، ته ګورئ دا پیپال ته هم وډرا کوي، سولانه USD او فاسټ پی او نورو ټولو ته هم ځي. که مې وډرا فکر کوم فاسټ پی اکاونټ ته ده، فاسټ پی ته البته مینیمم 1000 دانې ده. نو هر کوین باندې بیا فرق هم کوي، ځینو باندې کم وي، ځینو باندې هغه. ښه فاسټ پی نه وځو دوستانو، همداشان ګیفټ کارټونه هم تاسې اخیستلی شئ، مثال پبجي یو سیم پکې اخیستلی شئ او نور مختلف ګیفټ کارټونه دي دوستانو. خو بیرته راځو موږ د کش برخې ته. دلته تاسو په لایټ کوین که وډرا وکوئ، ښه ده زه په لایټ کوین کلیک کوم. مینیمم وډرا اماونټ په لایټ کوین چې 10,000 دانې کوین ده دوستانو، چې د وډرا لپاره تاسو به دلته د خپل لایټ کوین ادرس ورکوئ په LTC یا لایټ کوین نیټورک باندې. 1000 کوین سیم پوره کړل، دلته به 1000 کوین ولیکئ او دلته درته لیکي چې څونه لایټ کوین کېږي. هر 1000 کوین چې دي دوستانو فکر کوم $1 سره برابر دي، هر 1000 دانې کوین دوستانو. څنګه چې ګورئ زه که دلته راسم 50 دانې ووهم، البته زه به ووځم په USDC باندې بیا ووهم چې تاسو ته هغه مقدار درست او سم راشي. 50 کوین مثال زما 50 نه 15 سنټه، له 10 سنټه کېږي او له 1000 کوینو $1 جوړېږي. نو 1000 کوین $1 معادل برابر دی. نو په دغه طریقه کولی شئ وډرا وکړئ. وډرا هم 100% ده. بل دغه ویب سایټونه ډېر وخت کېږي فعال دي، نو که تاسو فعالیت وکړئ وډرا ترې کولی شئ. دغه زموږ ویډیو ایله ستاسو د خوښې وړ